دتل ژوندون ځای نه د مورې دنیا آخر د فنا سنگر ته د تلو رخصت غواړم لتا چې کړم ځان فدا وای دتل ژوندون ځای نه د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې قدرمنو اوریدونکو په ځانګړې توګه ورونو او خویندو تاسو ته دا سپارښتنه کوم چې تل لپاره د خپلو میندو او د خپلو پلرونو قدر او احترام کوئ که تاسو د خپلو میندو او د خپلو پلرونو قدر او احترام ونه کړئ او ستاسې میندې او پلرونه تاسو نه په دنیا کې خفه شي نو په دنیا کې به الله رب العزت په تاسو باندې عذاب نازل کړي الله رب العزت د قیامت په ورځ تا ته بښنه کوي په حقوق الله کې که دې مونځ نه کړی الله رب العزت به درته بښنه وکړي زکات دې نه ورکړی الله رب العزت به درته بښنه وکړي او روژه دې نه نیولې الله به درته بښنه وکړي حج دې نه وي کړی الله رب العزت به درته بښنه وکړي اما په دنیا کې موږ له مور پلار څخه د نافرماني له امله الله موږ مجازات کوي په دې باندې پوه شئ هغه اولادونو چې په دنیا کې د خپل مور و پلار ځورولی دي مور او پلار په دنیا کې تې خفه دي الله دې اولادونو ته په دنیا کې جزا ورکوي او تاسو به لیدلي هم وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر هغه څوک چې په دنیا کې خپل مور او پلار ته تیز ګوري د قیامت په ورځ رسول الله فرمایي چې د داسې کس څخه زه بیزاره یم رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغه چا څخه چې خپل مور پلار ته تیز ګوري د بیرزاري څرګندونه کړې ده نو د هغه چا په اړه ستاسو څه نظر دی چې د هغوی د خبرو په وړاندې چیغې او غږونه پورته کوي خپلو ملګرو ته اجازه ورکوي چې د هغه مور پلار وشکنځي ډیری داسې ځوانان شته چې د هغو د دې نه بل کار نشته دی چې څوک د دې میندو او پلرونو ته شکنځل کوي او دا به هم د چا میندو او د چا پلرونو ته شکنځل کوي د دې حال به د آخرت په ورځ څه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه چا نه بیزاري ښیي چې هغه مور و پلار ته په تیز نظر باندې ګوري آیا هغه کسان چې د مور و پلار په مخه کې آوازونه پورته کوي مور و پلار ته شکنځل کوي مور و پلار ته بد و رد وایي یا بل چاته دا موقع ورکوي چې د دې مور و پلار ته شکنځل وکړي د دې حال به څه وي تاسو فیصله وکړئ نانو درنو ورونو او خویندو راشئ د خپلو میندو او د خپلو پلرونو په قدر او په احترام باندې پوه شئ د الفت د مینې او د شفقت غیږ د خپلو پلرونو او میندو ته پرانیزئ د خپلو کورونو نه په دنیا کې ځان لپاره جنتونه جوړ کړئ هغه کسان چې د میندو او د پلرونو په قدر باندې نه پوهیږي تل لپاره د هغوی په مقابل او د هغوی په وړاندې درېږي د هغوی لپاره دنیوي ژوندم جهنم دی او په آخرت کې به الله څخه سخت مسئول وي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د یو جلیل القدر صحابي رضی الله تعالی عنه خواته ورځي چې هغه صحابي حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه نومیږي هغه د زنکدن په حال کې و د مبارک صحابي به د دې نه پخوا ډېرې زیاتې خبرې کولې ډېرې طبعي خبرې به یې کولې مګر اوس د زنکدن په حال کې ژبه د شهادت په کلمې باندې نه ګرځي چې هغه کلمه د شهادت ووایي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي آیا مور لري رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته نور صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ځواب ورکوي هو د الله رسوله مور لري
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه مور راغواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس د علقمه مور ته وایي آیا ته یې نارامه کړې؟ آیا په زړه کې دې د علقمه په اړه څه شته؟ د علقمه مور ورته وایي هو ای د الله رسوله. کله به چې علقمه خوږې میوې راوړلې او خپلې ښځې او بچیانو ته به یې ورکولې، خو ما ته به یې د هغه نه څه برخه نه راکوله، ترخې میوې به یې ما ته راکولې. دا یو روایت دی. په دې ځای کې د مور زړه ټوک ټوک غوڅ شو، ځکه چې زوی یې خپلې ښځې او خپلو بچیانو ته په خپلې مور باندې ترجیح ورکوله او خپلې مور باندې د خپله ښځه او بچیانو غوره ګڼل. تاسو ته وایم قدرمنو اوریدونکو، د هغه کس په اړه ستاسو څه نظر دی چې پر خپل مور و پلار باندې دوستانو ته ترجیح ورکوي، دوستانو ته لوړوالی ورکوي؟ د هغو په اړه ستاسو څه نظر دی؟ ښایي سبا ورځ هم د مور زړه دې مات کړي یا هغه خفه کړي او ښایي نن شپه یې د عمر وروستنۍ شپه اوسي. نو په دې ډول به ته خپل عمر په داسې حال کې تیر کړې چې الله رب العزت به ستانه خفه وي، او د چا نه چې الله رب العزت خفه وي د هغه حال به څه وي؟ تر څو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه مور دې ته راضي نه کړي چې علقمه ته بښنه ونه کړي، د علقمه ساه نه خیږي او د شهادت کلمه د هغه په ژبې باندې نه ګرځي. نو ورونو او خویندو، که غواړئ چې الله رب العزت د عزت ژوند درکړي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې، راشئ د خپلو میندو او د خپلو پلرونو په قدر باندې پوه شئ، د هغو احترام وکړئ، د هغو خبرو ته غوږ باسئ. چیرته هم داسې نه دي لیدل شوي چې میندې او پلرونه دې د خپلو اولادونو ته بده لار وښیي. یو صحابي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه وپوښتل ای د الله رسوله، د الله په وړاندې کوم عمل محبوب دی؟ الله ته کوم عمل ډیر ګران دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل په خپل وخت لمونځ کول. هغه صحابي بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه کوي د دین وروسته بیا کوم عمل الله ته ډیر محبوب دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي له مور و پلار سره نیکي کول. څه دې نظر دی په دې اړه چې نن ورځ دې د خپل مور و پلار خوشحاله کړي، یا د خپل مور و پلار وخندوي، یا له هغوی سره مرسته او لاسنیوی وکړي، یا د هغو چلندونو په وړاندې چې ستا نه خوښیږي صبر وکړي، یا له هغوی سره صبر وکړي، یا یې لیدنې او ملاقات ته ورشي او یا هم ورته دعا وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسرا او د معراج په شپه فرمایي زه جنت ته ننوتم، هلته مې د یوې چینې آواز واورېده چې ډېرې ښایسته اوبه یې درلودلې. نو ما د حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه چې دا چینه او دا خوږې اوبه د چا دي؟ حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام راته وویلې دا د حارثه بن نعمان. ما د جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه چې الله رب العزت دا دومره عزت حارثه بن نعمان ته په څه ورکړی؟ هغه راته وویلې چې حارثه بن نعمان د خپلې مور سره نیکي کوله، نو الله رب العزت په جنت کې ورته د خوږو اوبو چینه تیاره کړې ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما وفرمیلې دا د نیکي او دا د نیکي، یا نیکي ډاډه وي. نو تاسو هم قدرمنو اوریدونکو، تاسو په خوشحالي سره جنت ته نه رسیږئ مګر د مور او پلار په رضایت او په خوښي سره. په دنیا کې چې څومره خوشحاله ژوند تیر کړې، خو چې مور او پلار تا نه راضي نه وي، په دې خپلې خوشحالي سره ته جنت ته نشې ننوتلی. راشئ د میندو او د پلرونو په قدر باندې پوه شئ، د خپل کامیابي راز د مور او د پلار په دعاګانو کې ولټوئ. یو سړی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمیل ای د الله رسوله، تر اسلام وروسته ما ته کم امر کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې له اسلام وروسته د خپلې مور سره نیکي کوه. هغه سړی ولاړ، تر څه مودې وروسته بیا راوګرځېده، بیا یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ای د الله رسوله، تر اسلام وروسته ما ته کم امر کوي؟ زه څه وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وفرمیل له مور سره دې نیکي کوه. هغه سړی وایي زه ولاړم، تر څه مودې وروسته بیا راوګرځېدلم او بیا مې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دریم وار هم ماته ځواب راکړه چې د مور سره دې نیکي کوه. وایي څلورم ځل ولاړم، د څلورم ځل لپاره بیا راوګرځېدلم، بیا مې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه پوښتنه وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلې چې د پلار سره دې نیکي کوه. نو هغه سړی وایي چې ما د الله د رسول په وړاندې ویلې چې په الله قسم هغوی تر ټولو غوره دي. ای کاش چې موږ د مور په قدر باندې پوهېدلی، ای کاش چې موږ د خپلو پلرونو په قدر باندې پوهېدلی، نو زموږ کورونه به زموږ لپاره جنتونه وی. ای کاش چې پلرونو او میندو هم احساس د مسئولیت کړی وی چې خپل اولادونه څنګه تربیت کړي. آیا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې الله رب العزت د دغه اطاعت او فرمانبرداري لپاره د بر الوالدین کلمه استعمال کړي؟ اطاعت الوالدین الله نه دی ویلي، بر الوالدین ویلي، ځکه چې د بر کلمه د نیکي، مینې، محبت، بخشش، مرستې او د خوشحالولو پر ټولو ډولونو اطلاق کیږي او ټولو ته شامله ده. مګر د اطاعت کلمه یوازې د هغوی د اوامرو په اطاعت باندې اطلاق او راغونډیږي، ځکه الله رب العزت دلته بر ویلي دي چې هغوی سره نیکي م کوئ، هغوی سره مینه م کوئ، هغوی سره محبت کوئ، هغوی ته بخشش هم کوئ، هغوی سره مرسته هم کوئ او هغوی خوشحاله هم ساتئ او د هغوی اوامرو ته غاړه هم کیدئ. مګر الله رب العزت غواړي چې د دغې نیکي شکل څنګه وي. د دغې نیکي شکل الله رب العزت په دې لاندې آیت کې موږ ته داسې بیان کړی: وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. ستاره پریکړه کړې ده چې تاسې د بل هیڅ چا عبادت مه کوئ مګر یوازې د هغه او د خپل مور او پلار سره ښه چال او چلند کوئ. او په بل ځای کې الله رب العزت فرمایي په صورت اسرا کې: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. په نرمي او رحم سره د هغوی په وړاندې مات غاړی اوسه او خپل مور او پلار ته د نرمي وزرونه وغوړوه. د دغې آیې کریمې هدف څه ده؟ آیا د نرمي او ماتغاړیتوب وزر شته؟ دا د مرغیو یو مستعاره معنا ده. مرغۍ چې کله هم په خپلو کې ژبې یا دعوا ووهي او یوه پکې ماتیږي نو خپله تسلیمي اعلانوي. تاسو به لیدلي په دې ډول چې یوه یې خپل وزرونه پرانیزي، د ځمکې پر مخ ور روانیږي او بریالی مرغۍ په وړاندې مخامخ درېږي او خپله مښوکه هم په ځمکه باندې ږدي. نو تاسو هم دغه تصویر تصور کړئ، په همدې شکل حرکت کوئ تر دې چې د بریالۍ مرغۍ په مخ کې ودرېږئ. الله رب العزت تا ته امر کوي چې د خپل مور و پلار په وړاندې د دې مرغۍ غوندې شئ، عاجزي وکړئ، ښکته اوسئ چې وزرونه مو ځوړند او پر ځمکه راکش شوي اوسي. د هغه چا په وړاندې صبر وکړئ چې نه دې خوښیږي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو میندو او د خپلو پلرونو په قدر او په عزت باندې پوه شو چې زموږ کورونه زموږ لپاره په دنیا کې جنت وګرځي. او که خدای مکړه موږ په دنیا کې د خپل مور و پلار آزار کړل، د هغو په قدر او د هغو په احترام باندې پوه نه شو، الله به موږ ته په دنیا کې جزا راکوي. نه که غواړئ چې کامیابي د دنیا او د آخرت ستاسو په برخه شي، راشئ د مور او پلار په عزت باندې پوه شئ. په دې هکله به نورو واورو قدرمنو اوریدونکو، خو د یوې دمې نه وروسته لخدای سره کړه ما د خپل سر سودا آخر د فنا وای. لخدای سره کړه ما د خپل سر سودا آخر د فنا د تل ژوندون ځای نه د مورې دنیا آخر د فنا سنګر ته د تلو رخصت غواړم لتا چې کړم ځان فدا. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. وینو چې الله رب العزت غواړي چې له مور او پلار سره د نیکي بیه او قیمت بیان کړي. الله په سورة لقمان کې فرمایي: انشکر لی ولوالدیک. زما شکر ادا کړه، زما شکر وکړه او د خپل مور و پلار شکر پر ځای کړه.
نو تاسو ته وایم قدرمنو اوریدونکو څوک له موږ څخه نن ورځ دا نیت لري چې د خپل تواضع او د خپل عاجزي وزرونه د خپل مور و پلار تر مخه وغوړوي او د خپل مور و پلار رضا وغواړي تر څو چې هغوی ته راضي شي. زه تاسو ته یو څو مطالب درښیم، که دغه مطالب تاسو عملي کړئ زه په دې متیقنه یم چې د مور و پلار په وړاندې به ستاسو زړونه نرم شي او مور و پلار به ستاسو نه هم خوشحاله شي. اول د خپل ماشومتوب خاطرې را په زړه کړئ، هغه خاطرې چې موږ او تاسو ټول خوښوو. دا یوه قرآني طریقه ده چې د مور و پلار په وړاندې ستا زړه نرموي. آیا په زړه دې دي کله چې دې د مور لاس دې په لاس کې و او هغې ته به دې ویل مورجانې لاس دې ونیسه؟ آیا یاد دې دي کله به چې ته له نورو سره په کور کې پرېښودې او تا به ژړل ځکه چې هغه به دې غوښتله؟ آیا په یاد دې دي کله به چې ته خپل مورجانې سره روان وې او په پرله پسې ډول به دې په هغې پورې ځان نښلاوه؟ ژړل به دې او له ورکېدو به ویرېدې چې له خپلې مورجانې نه ورک نه شه. آیا په یاد دې دي چې کله ته ماشوم وې د شپې په اوږدو کې به دې ژړل سربیره پر دې چې پلار به دې سهار کار درلوده هغه به له تا سره پاتې کېده. اوس نو ته پر هغوی باندې کبر کوې او د خپل مور پلار دې نه خوښیږي؟ آیا هیر دې کړل چې ته د مور په خیټه کې وې او د هغې له وینې اوسپنې او کلسیم څخه به ته تغذیه کېدلې؟ اوس نو ته په سخت او سنګین زړه له خپلې مور او د خپل پلارجان سره چلند کوي. آیا پوهیږئ چې ولې قرآن کریم فرمایي وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا؟ او دا دعا کوه چې پروردګاره پر دوی رحم وکړه لکه څنګه چې دوی له زړهسوي او خواخوږي سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم. دا چې تا ته در په زړه کړي لکه څنګه چې تا ته وایي حملته امه وهنا علی وهن وفصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک. د هغه مور د کمزوري د پاسه د کمزوري په حال کې هغه راخیستی په خپله خیټه کې وساته او 2 کلونه یې په تی ورکولو ولګېدل. له همدې امله موږ هغه ته نصیحت وکړه چې زما شکر وکړه او د خپل مور پلار شکر په ځای کړه. همدا زما لورې ته ستاسو راګرځېدل دي دا د الله پیغام دی تا ته. ته د خپل ماشومتوب را په زړه کړه چې مور تا سره څومره سختۍ تېرې کړي دي، څونه شپې مور ستا په ژړا باندې رڼې تېرې کړي دي، مور خوب نه دی کړی، ستا د آرامولو او ستا د پاکولو هڅې ستا مورجانې کړي دي او ته نن د خپل په مور او پلار باندې کبر کوې. دنیا ژوند به دې څه او آخرت خو دې هسې تباه دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه هم همدا ډول وه. یو سړي د حج په دوران کې د خپله مور په شا کړې وه او هغې ته یې طواف ورکوه. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خواته راغی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ویلې ای د الله رسوله آیا ما د خپل مور شکر پر ځای کړ یا د مور هغه حقوق چې پر ما باندې دي هغه حق مې ادا که؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه تکلیف چې ستا مور د ستا د زیږون په حالت کې لیدلی د هغو تکلیفونو یو تکلیف شکر دې هم نه دی ادا کړی. مور و پلار دومره حق دی. راځئ چې په ګډه سره د خپلو میندو او د خپلو پلرونو په قدر باندې پوه شو تر څو چې الله رب العزت موږ ته عزت راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تا هغه په شا کړې په داسې حال کې چې مرګ یې غواړي او ته هغې په شا کړی وې په داسې حال کې چې ستا د ژوندانه غوښتونکې وه که خپله پرې مړه کېدل هم خیر. یو ځوان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او له خپل پلار څخه رسول الله ته شکایت وکړه ځکه چې پلار یې د خپل بچي نه پیسې غوښتې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې ځوان ته وویلې چې د خپل پلار ماته راوله. نو پلار یې چې د امسا پر زور یې تکیه کړې وه راغی او ویې ویلې ای د الله رسوله زما دغه زوی کوچنی او کمزوری و، زه قوي وم دی فقیر و، زه بډای وم مال مې درلوده له ده څخه مې هیڅ هم نه دي منع کړي. نن ورځ زه لوی او کمزوری شوم، دا قوي دی، زه فقیر یم، دا مالداره دی او خپل مال له ما څخه دریغوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هره تیږه او هره اونه چې دغه خبره واوري هغه ژاړي. د دې نه وروسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه ځوان ته وویل ته څوک یې؟ ته د پلار له نیکیو څخه یوه نیکي ته او مال دې له پلار یاستئ انت و مالک لابیک. په پلار دې مصرف کوه.
دغه خبره هر هغې ښځې ته وړاندې کیږي چې له خپل خاوند څخه غواړي چې خپل مور و پلار ته دې څه شی ورنه کړي ټول دې ماته راوړي. داسې ښځې هم په کورنیو کې شته چې کله د نورو کورونو نه تاسو خپلو بچیانو ته ښځې راوړئ. ډېرې داسې ښځې شته چې خپل خاوند ته وایي چې مور و پلار ته څه مه ورکوه، ټول ماته راوړه، یا د خپل مور و پلار سره ښه چلند مه کوه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له جلیل القدرو صحابو څخه یو صحابي دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه به چې کله د خپله مبارکه مور لیدله هغې ته به ویل الله دې پر تا رحم وکړي لکه څنګه دې چې په کوچنیوالي کې ما ته تربیه او روزنه راکړې ده. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مور به حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته به په ځواب کې ویل الله دې پر تا رحم وکړي چې په ستروالي کې دې له ما سره نیکي وکړه. تاسو ګورئ حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته هغه د مور په قدر باندې پوهیږي. الله څومره مرتبه ورکوي، الله څومره عزت ورکوي. د یوې مور په باره کې یو بل داستان دی چې یو عاق او یو بېرحمه زوی یې درلود. مور یې په خپلې کوټه کې یو لیک پرېښود چې تېرې خاطرې په زړه کولې او پکې لیکلي وو. خپل زوی ته لیکلي ول مخکې له دې چې دنیا ته راشې ستا هیله منه وم، مخکې له دې چې پیدا شې له تا سره مې مینه کوله، مخکې له دې چې لوی شې ته مې تربیه او روزلې، تر دې چې ستا ژوند له ما سره زما له ژوند څخه محبوب او غوره دی، نو له مور سره دې نرمي کوه، له مور سره دې نرمي کوه. مخکې له دې چې هغوی لاسه ورکړې هغوی ته ځان ورسوه. آیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث دې په یاد دی چې رسول الله فرمایي پوزه دې پر خاورو وموښل شي، پوزه دې پر خاورو وموښل شي، پوزه دې پر خاورو وموښل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کیږي د چا ای د الله رسوله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې له خپل مور پلار څخه یو یې پیدا کړي او بیا نو هغوی دی جنت ته داخل نه کړي، یعنې د مور و پلار په خدمت باندې دا جنت ته داخل نشي. له دې امله مخکې له دې چې هغوی وفات او یا له لاسه ورکړي د هغوی ارزښت وپېژنه او د مور و پلار قدر او احترام وکړه تر څو چې الله رب العزت ستا دنیا او آخرت ښایسته کړي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو میندو او د خپلو پلرونو قدر وکړو چې زموږ کورونه په دنیا کې موږ لپاره جنتونه جوړ شي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. زما ټول سیالان په ننګ د قرآن قربان بکړي ځان، زما هم دا ارمان، زما هم دا ارمان چې سور یم په وینو ولاړ پر عقبا آخر د فنا وای چې سور یم په وینو ولاړ پر عقبا آخر د فنا د تل ژوندون ځای نه د مورې دنیا آخر د فنا سنګر ته د تلو رخصت غواړم له تا چې کړم ځان فدا. راغلی کفر بې ننګه اغیار ومونږ ته د یار چې ناست یو قرار، چې ناست یو قرار بچو ته به پاتې پیغور شي سبا آخر د فنا وای بچو ته به پاتې پیغور شي سبا آخر د فنا د تل ژوندون ځای نه د مورې دنیا آخر د فنا سنګر ته د تلو رخصت غواړم له تا چې کړم ځان فدا. وصیت درته کړم دا هیله لرم، دا هیله لرم ښایست به بچو ته رښتیا هدف ما آخر د فنا وای ښایست به بچو ته رښتیا هدف ما آخر د فنا د تل ژوندون ځای نه د مورې دنیا آخر د فنا سنګر ته د تلو رخصت غواړم له تا چې کړم ځان فدا. جنګېږم تل
مشال وای تا دی رښتا با وفا آخر دفنا وای مشال وای تا دی رښتا با وفا آخر دفنا د تل ژوند